د نظم عنوان دی ځان نه عمر په شان باچا جوړ کا. په زړه زخمي پرهرو مزه د اختر شپو او مسافرو مزه. خپلې دیرې نه بهر ووتمه زړه مې راډک شو نهر ووتمه. یوازې کېناستمه ځان ته مې ګیلې شروع کړي د خپل وطن هر یو واکدار ته مې خیرې شروع کړي. کاش چې وطن کې مې لانجې او فسادونه نه وې چې په وطن کې مې د وینو سیلابونه نه وې سی به د ګل په شان وطن کې مې جنګونه نه وې په وینو سره مې قلمونه او کتابونه نه وې نن به مې ولې تور رانجه په اننګو بهېدې زما به ولې سرې سرې اوښکې په بڼو بهېدې. خپلې ځوانۍ به راته دغه ګیلې نه کولې د کور مېرمنې به مې ماته خیرې نه کولې په وړه خوله به ورته داسې یو چا نه ویلې زما بچو به یو کاغذ ته بابا نه ویلې. په وړه خوله به ورته داسې یو چا نه ویلې زما بچو به یو کاغذ ته بابا نه ویلې چې سحر تلې او مازدیګر خپلو بچو له راتلې په میاشت کې یو ځلې خپل کلي او حجرو له راتلې سی به چې دومره لرې لرې مزدورو له نه تلې د کور نه لرې په جړا مسافرو له نه تلې. بس دې د نن نه دغه کلکه اراده کومه کړې مې نه ده ستا دپاره یوه نشه کومه د چا په غونډه منډه زنه باندې خال کومه نن درته بیا په عجزۍ باندې یو سوال کومه په موږ نوره د دې خلکو غلامي مه کوه د دې هندوانو په موږ نوره مزدوري مه کوه. بس دې وطن کې مې د امن اعلانونه وکړه زموږ دپاره ترخګرو ته سوالونه وکړه دغه وران شوي سکولونه راته بیا جوړ کړه سی به د ځان نه د عمر په شان باچا جوړ کړه سی به د ځان نه د عمر په شان باچا جوړ کړه.